مور په دې خیال چې تقریر شروع دی ګوره سوال درته کومه سبا بله ورځ مرګ دی څه به کوو که تا په خپلو ګناهونو نه دي جړلي جړاګانې شروع کا که تا د بچي تربیت نه دی کړی د تربیت شروع کا باقاعده په خپلو کورونو کې یو ماحول جوړ کړي د خپلو بچو ته د صحابو زندگی بیان کړي دوی ته سلطان صلاح الدین بیان کوي دوی ته محمد بن قاسم بیان کوي دوی ته د ابوبکر صدیق صداقت د حضرت عمر عدالت د حضرت عثمان سخاوت حیا د علی شجاعت بہادری دوی ته بیان کوي د بلال حبشی د عشق انتہا دوی ته بیان کوي پتہ ولګي د زندګۍ مقصد څه دی الله په کومو خبرو خوشحالیږي په کومو خبرو تا ورله غټ موبایل په لاس کې ورکړی دی د زړه د درد نه درته وایم کله نه چې زموږ نوجوان موبایل کې بدنظرۍ کې ډرامو کې فلمونو کې د ټیک ټاک او بې حیایۍ کې مصروفه شو هغه نه دین پاتې شو هغه نه اسلام پاتې شو هغه نه قرآن پاتې شو د مور قدر نشته د پلار قدر نشته معاشره برباد په نظر راځي زما په خیال کله نه چې په قرآن باندې ګردونه پراته دي کله نه چې په کومه معاشره کې د ظلم بازار دی کله نه چې دا جبه غیبتونه کوي لګیا ده او د کله نه چې ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې دا سترګې تیرې کړي که نه زما په خیال یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم او جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا چې بل باندې د خورو ډیری جوړ کا دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې او یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا او په مزار مې داسې چپ ولې تیریږي تورې خاورې خو آواز کولی نشي ای دا خاموشه قبرونه دا قبرستان چې تاسو داسې تیریږئ که نه لږ غوږ ونیسئ لږ سترګې پټې کئ لږ محسوس کئ که نه دا خاموشه قبرونه موږ ته څه ویل غواړي تاسو ته پته ده څه ویل غواړي په مزار مې داسې چپ ولې تیریږې تورې خاورې خو آواز کولی نشي تورې خاورې خو آواز کولی نشي فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت واخلئ وګورئ ختم کئ دا نفرتونه منگ تا خو هیڅ فائدہ ملاو نشوا دا ماما دے بیکار دے ټول عمرم دشمنی وپاللا هیڅ فائدہ و نکڑا ټول عمرم بغض او حسد وپاللو هیڅ فائدہ و نکڑا ټول عمر دی جبی غیبتونه وکړل تهمتونه ولګول ایک گانے بجانی ویلې هیڅ فائدہ حاصل نشوا زما په خیال زمنګ او ستاسو د زندګۍ حقیقت هغه مرګ دی دویم حقیقت د قبر زندگی دریم حقیقت روز محشر دی اے
پولیس رات دے اگورا وَإِن بِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک ختما مقضیا سوک بلاندی پوری اغرزیگی سوک با پوری وزیخا ماورا پا دے خیال چی تقریر دے و بیان دے تو پا دے خیال واورا چی ما تخنن زماد زندگی حقیقت بیانیگی کنا استاد غرزولو پہ سلب کیگی او کنتب پوری وزے دا سوچ پکار دے اس دل تپ ناست ناست باندے وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون مجرمان جدا شئی نیکان جدا شئی نستاشمار بپ مجرمانو کی کیگی او کپ نیکانو کی بکیگی دا سوچ پکار دے ثم الیہ ترجعون تاسو ٹول بخپل رب تمخام مخ کی گئی اے کلچ مخامخ شو سبکو دا سوچ پکار دے اس پا دی ٹیم باندے ما پخپل دخپل جون سپرلی سے زلی ما کرلی دی از غید زاند پار اللہ دا سوچ پکار دے اللہ گیریم دا گناہ پا سمندر کے راوچت میں کا ڈوبیگم مددگار اللہ دا سوچ پکار دے چی اللہ تم راوچت نکی منگ بسکو اللہ چی تم خپکڑے نو منگ بسکو اللہ چی دی سترگو ستا مخالفت کڑے دے و بد نظری کڑے دا نو منگ بسکو اللہ چی ٹول اشپا دا پیس بک بد نظری دا ڈرامو فلمونو بد نظری دا ٹک ٹاکو بد نظری بے حیائی و فحاشی اللہ نو منگ بسکو اللہ چی ستا در میں کلا پریخو بے اسریشم اس پریشان گرزی گما بے یار اللہ اس دتا سر مروغی تزڑکی گی اللہ راپ خلاشا بے لطایم بے قرار اللہ زپوئیگم چی دخپل جوند کتاب پانو کی چی گورم نیکی نشتا ٹول اعمال میں دی بیکار اللہ ما سر خسم نشتا دے اللہ ما سر دا تحجد حسن نشتا دے اللہ ما سر دا اعمال حسن نشتا دے اللہ ما سر دا سجد حسن نشتا دے اللہ نفس شیطان رالد زلستر گڑن دیکھڑی پتیارو کی امروان پا خطا لار اللہ اس دل تا پدے ناست باندے پزڑکے خپل اللہ تا متوجیش چے اللہ ستا حکمون بمنم اللہ نور بتا نخپکوما خرزق ملاوی کی الحمدللہ خپخ کلو کورونو کی اسی گو خپلا سخپو روغ بیام بلتا تکلیف دے بیام گاونڈی مانا تنگ دے بیام ستر کے بغاوت گئے بیام لاسو نبلتا تکلیف رسائی بیام خپے داسی مجلسونو تروانی دی چی اللہ خپکی گی دیر اگدہ ورزدہ فی یوم کان مقدارہو 50,000 سنہ 50,000 کالا ورزدہ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يو برا جمع کی گئی يقول الانسان يومئذ اين المفر اے دا تیخت زیبا نہیں خواہ دا تیخت زیبا نہیں دا پٹیدو زیبا نہیں قرآن عربی کے دے منگا غسی پوئی نشو خواہ منگا غسی پوئی نشو چی قرآن کم دردونا بیانے قرآن کم حقیقت بیانے قرآن کم حقیقت و حیبت بیانے ان اخذہو علیم شدید شدت دے پکے ان ربک لبالمرصاد
تاسو ټول ما ته ګورئ او زه ستاسو مخې ته ناسم وګوره زه څومره په ادب او احترام باندې ناسمه ولې تاسو ټول ما ته ګورئ زه ځکه داسې په ادب ناسم نو ماله حیا راځي چې کله انسان تا ته ګوري او ته ګناه نشي کولی نو لږ سوچ وکړه چې بیا الله تا ته ګوري او معنی صرف ګوري نه ده لبالمرصاد صرف ګوري معنا نه به ګوري خو داسې ګوري که نه لکه ښکاري چې خپل ښکار ته شیشه اخیستی دی او یو سترګه یې پټه کړې ده او په دې یو سترګه ورته په توجه باندې ګوري الله وایي بنده زه تا ته داسې ګورمه زړونه هم سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي مولوي صاحب راغلی و ښکلی تقریر یې وکړه په دې غوږ یې وباسه په دې واوره او په دغې یې وباسه بس خبره ختم نه ختمیږي خبره سخت مرحلې مخې ته را روانې دي نن د شپې کور ته لاړې لږې سترګې پټې کا محسوس که چې ملک الموت راغی او زمانې روح واغسته محسوس که چې زما اعلانونه وشو خلق را خبر شو زما د جنازې بندوبست شروع دی د جنازې نه بعد زما کټ خلکو واغسته په منډه منډې روان کړی دی مقبرې ته یې ویوړه هلته یو کنده کنستې ده هغې کندې ته قبر وی د خاورو بالښ دی او په هغه کنده کې سملولم بیا یې را باندې لوی لوی تیږې کېښودلې او بیا یې را باندې د خاورو څلی ودروکه که نه چې ته یوازې پاتې شي نو څه به کې ته خو بازار ته هم یوازې نه ځې ځان له ملګری ګورې نو په داسې تنګ ځای کې چې د یوازې راګیر کي او څوک هم در سره نه وي نو څه به کې پته نه لګي څه چل را باندې شوی دی